أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. دا سورة آل عمران 101 نمبر آیت مبارکہ تلاوت شو. وکیف تکبرون او سرنگ کفر کوي تاسو وانتم تتلى عليكم آیات الله او حال دا چولستل کیږي پتا سو باندې آیاتنا د الله وفيكم رسوله او پتا سو کی رسول دا غده ومن يعتصم بالله او چاچی منگول ولگول فالله فوری فقد هدیا نو یقینا اغتا ہدایت وشو الى صراط مستقیم لاری نیغتا. پدی آیت کی توبیخ دے پا کپرو کولو باندے، یعنی دلیل د کفر نشتا او دلیلو د ایمان اغا موجود دے. د ایمان د پارا اول دلیل څه شی دے؟ نو اول دلیلو کتاب د الله دے. سورة حدید کے با راشی هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور. نو کتاب اللہ بانی د انسانو ایمان جوڑی گی پدے بانے دا اللہ پا کتاب بانی. او دویما دلیلو د ایمان وفیکم رسوله د نبی علیہ السلام وجود، یعنی ذات الرسول و اخلاق العظبا و معجزاته. د نبی علیہ السلام ذات او داغو خواگو اخلاق و داغو معجزات دی. خدا دو ایمان ذریعہ دا، خدا نعمت صحابه کرامو تحاصل وفیکم رسوله. مفسرین ویا امام روح المانی ویا او میمون بن مهران ویا وفیکم رسوله مرادو د نبی علیہ السلام و سنت و احادیث و آثار دی چی دا منگ ترا رسیدلی دی. قاضی عیاض رحمہ اللہ شفا کی ویا د دې آیت په تفسیر کې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.
نه دی را لېږلی موږ تعالی را مګر رحمتو دپاره د مخلوقاتو. نو بیا قاضي عیاض وایه وهذه الرحمة باقیة ما بقیت سنته. د نبی علیہ السلام دا رحمت والے به باقی وي سو پورې چې دا غو سنتو موجود وي باقی وي. نو ګوره سنت د نبی علیہ السلام باقی دي، نو د نبی علیہ السلام او رحمت هغه هم باقی دی د خلکو لپاره. لدی وجنا سنت باندې عمل کول دا لازم او ضروری دي چې سنت باندې عمل وکړي شي. وکيف تکفرون سرنګ کوبر کوي تاسو وانتم تطلع علیکم آیت الله حال دا چول سره کیږي پتا سبحانه ایتون د الله وفیکم رسول پتا سګ رسول داغه ده ومن یعتصم بالله چا چې منګولې ولګولې په الله تعالی پورې فقد هدی ان یقینا هغه ته هدایت شو الی صراط مستقیم لارې نیغتا. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اتقوا الله ورګه د الله نه حق توقاته پلایق يردا غسرا ولا تموتن ممری الا وانتم مسلمون مگر پدا سے حال کی تاسو مسلمانانی